الله عز وجل وای د ځمکې د اسمانو او د ځمکو په پیدا کېدلو کې او د شپې او د ورځې په بدلېدلو کې لوی علامې دي د قدرت د الله د قدرت لوی علامې دي د کومو کسانو دپاره لأولی الالباب د خاوندانو د عقل دپاره چې کومو انسانانو په سر کې مازغه وي او عقل وي په زړه کې عقل وي په سر کې مازغه وي نو هغه انسانان د الله جل جلاله د عالم اکبر دا لوی عالم ته وګوري نو په دې سر خلاصیږي چې دا د یو واحد ولا شریک ذات له طرفه جوړ سوی مخلوق دی دا لوی لوی اسمانونه چې انسان د خپلې نهایي عظیمې او لوی ټکنالوژي سره بیا هم په دې نه پوهېږي چې اسمان یې څنګه دی په دې نه پوهېږي چې دا د دنیا دا د ځمکې مخلوق دا و هغه مخلوق د اسمانو څونه کوچنی دی انسان در دا اوسه د دغه عظیمو او لویو ټکنالوژي و اسبابو سره سره په دې نسو بریالی پر دې نسو کامیابه چې د الله جل جلاله هغه د لویو مخلوقاتو ادراک وکړي پوهه یو پیدا کړي علم ورباندې راولي نو دا یقیني خبره ده چې د ځمکې او د اسمانو په پیدا کېدلو کې ځکه نسبت د الله جل جلاله و هغو مخلوقاتو ته چې هغه اسماني مخلوقات دي ډېر کوچنی مخلوق دی د دغې ځمکې پر مخ باندې په لکونو میله داسې ځمکې او ځایونو شته چې در دا اوسه د انسان علم نه دی باندې راغلی در دا اوسه انسان و هغه ځای ته نه دی رسېدلی در دا اوسه انسان د هغه ځای په معلوماتو د هغه ځای په شیانو باندې علم نه لري او دا رقم د الله جل جلاله د اسمان مخلوقات لمر سپوږمۍ ستوري د الله تبارک وتعالی هغه عظیم مخلوقات دي چې در دا اوسه پورې انسان په حقیقت د دغو شیانو باندې نه دی پوه ورځ په ورځ باندې یوه ورځ در بلې ورځې جدید معلومات هغه د ساینس او د انسان د دغې ټکنالوژي څخه و انسان ته په لاس باندې راځي جدید معلومات یقینا د الله جل جلاله عظیم قدرت دی الله واحد ولا شریک ذات دی ان فی خلق السماوات بشکه په پیدا کېدلو کې د اسمانو والارض او د ځمکو لآیات واختلاف اللیل والنهار او په بدلیدلو کې په مختلف کېدلو کې د ورځې او د شپې چې کله شپه اوږده کله ورځ او کله شپه یخی کله ورځ کله د ورځې ډېر په میاشتو میاشتو باندې یخ وي او کله بیا په میاشتو میاشتو باندې ګرمي وي دا بدلون دا لویوالی دا کوچنیوالی دا تکه توره شپه په تکه سپینه ورځ باندې بدلیدل یقینا د عقل و خاوندانو ته په دې کې لوی سبق دی د الله تبارک وتعالی د قدرت او د عظمت